یاد بیړنی روغتون د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو ټپیانو د تداوۍ په موخه جوړیږي چې مالي لګښت یې متحده عربي اماراتو له لوري ورکول کیږي. په یاد روغتون کې 50 بستره شتون لري چې د طبي وسایلو له اړخه به په مجهزو وسایلو سمبال وي. او دا تقریبا د 500 کسانو مریضانو لپاره بستریز هسپتال ته جوړیږي ان شاء الله. الحمدلله ډېر په ښه توګه سره جوړ شولو. یو غټ جنریټر د بجلی د پوره ورته غشولو سره د دې نور په دې کې ایر کنډیشنونه او بقایا چپرکټونه هر څه منظم شول او ان شاء الله دا به ډېر یو فایده ورسوي. کوم خلک چې دولت زیان ورته رسیدلی ده په خوست ولایت او پکتیکا ولایت کې چې کوم خلکو ته زیانونه رسیدلي دي هغې دپاره به دا ان شاء الله ډېر یو په ښه توګه باندې خدمات ورسوي. د خوست ملکی هوایي ډګر مسؤلین وایي ته د مهاله یاد هوایي ډګر ته د بشري مرستو ګڼې الوتنې ترسره شوي دي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته د زلزلې د واقعې نه وروسته نه پروازونه ترسره شوي دي د مختلفو خارجي هیوادونو څخه چې په دغه خارجي هیوادونو له جملې څخه ایران، پاکستان، قطر، دوبۍ شامل دي چې په دغه پروازونو کې مختلف توکي لکه خیمې، بسترې، دوایي او نور داسې د ضرورت سامان شامل دی. د یادولو ده چې وروسته له هغې چې په خوست او پکتیکا کې شدیده زلزله رامنځته شوه په ترڅ کې په زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. په دې لړ کې د بېلابېلو هیوادونو له لوري د خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د دارو درملو په برخه کې هم د پام وړ مرستې ترسره شوې.